له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر 40 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو بهیر 40 سلنه بشپړ شوی او 300 بارولونکي الوتکې سامان هم تر دې دمه ایستل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي یوې خبري غونډې ته ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو د راایستلو بهیر نږدې نیمایي بشپړ شوی او تر 40 سلنې پورې کارونه خلاص شوي دي. پینټاګون ویلي تر اوسه 300 بارونکي الوتکې سامان له افغانستانه وړل شوی، 14,000 توکي تخریب شوي، 6 لوی اډې داخلي ملاتړو ته سپارل شوي دي. د پینټاګون ویان کربي دغه راز ویلي چې ښایي تر راتلونکو 20 ورځو پورې د باګرام ستره نظامي اډه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. سرچینې زیاته کړې د جولای تر 4 نیټې پورې به وروستی امریکایي عسکر هم افغانستان پرېږدي. جو بایدن اعلان کړی چې د سپتمبر تر 11 پورې به په مکمله توګه افغانستان خوشي کوي، خو پینټاګون وایي د جولای تر نیمایي پورې دغه چاره بشپړیږي او د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د ناټو هیوادونو پوځیان به هم د جولای تر نیمایي پورې له دې هیواده وځي.